پښتو کې کمپیوټر ته څه وایي اکثر ملګري دا تپوس کوي پښتو د کمپیوټر جوړ د حساب دپاره دی اوس په د دنیا کارونه کیږي نو دې ته په پښتو کې دغه حسابګر وایي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، شوکت الله شاداب یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ملګرو نوي لغات مو راوړي دي، اکثرو ملګرو ته معلومات وي دا کوم د انګلیش ټرمینالوجي ده یا د انګلیش چې کوم ټکي دي یا د ډیجیټل دنیا نوي ټکي چې کوم دي یا کمپیوټر دی پرنټر دی دې ته څه اکثر ملګري تپوس کوي. نو دغه ویډیو مې درته راوړه څومره چې ماته معلوم و زه به کوشش کوم چې هغه به تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. نو پښتو کې کمپیوټر ته څه وایي اکثر ملګري دا تپوس کوي پښتو د کمپیوټر جوړ د حساب دپاره دی اوس په د دنیا کارونه کیږي نو دې ته په پښتو کې دغه حسابګر وایي. صحیح ده؟ څه وایي حسابګر. پرنټر ته څه وایي؟ پرنټر کار چاپ دی، همدا دغه چاپ نه بیا نوم راغیستی دی او دی دی چاپګر. نو هغه دا آوټپوټ ډیوایس دی، دی بیا چاپ کوي نو دې ته چاپګر وایي. سکینر ته څه وایي؟ نو سکینر ته هم دغه سکینګر وایي، دا یې سکین کوي. غالبا کیدای شي را روان وخت کې نوی نوم تر اوسه ورته دا نوم استعمالیږي سکینګر. ویب سایټ ته څه وایي؟ نو پښتو انګلیش داسې ژبه ده چې اکثر مطلب د ډیجیټل دغه په دې کې کېږي ټرمینالوجي نو ځینې ټکي پښتو مجبوره ده چې هغه راوالي نو دې نه رالي ویب پاڼه. بل ټکی یو بل دغه زموږ څه ټرمینالوجي ده ایمیل. نو ملګرو دا به راته تاسو ووایي چې ایمیل ته په پښتو کې څه وایي. کنجوسي مه کوئ، په کمنټس ته راشئ او دا راته ووایي زه ستاسو نالج هم چیک کوم او که ستاسو ذهن کې کوم یو تپوس کول غواړئ ویې کوئ ضرور. دا ویډیو ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ او زموږ اکاونټ تاسو فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل ته راشئ هغه هم سبسکرایب کړئ تر څو دا ویډیوګانې تاسو ته ټول اول را رسي. ډېره مننه.